د جمعې په ورځ د سورې کهف لوستل د دې وخت څه دی؟ وایي بعض خلک وایي چې دا به د جمعې د لمانځه نه بعد د دې وخت شروع کېږي، بعض وایي چې نه جمعې د لمانځه نه مخکې به لوستلی شي. الجواب، په صحیح حدیثونو کې د سورة الکهف د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه تلاوت کول د دې فضیلت ثابت دی. او یو به ترې ووایو، امام حاکم امام بیهقي دا روایت راوړی دی، رسول صلی من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، چا چې د جمعې په ورځ د سورې کهف تلاوت وکړو الله سبحانه وتعالی به دله یو رڼا ورکړي، او د دغه جمعې نه وایي د بلې جمعې پورې یو ناشنا قسمه رڼا به الله دله ورکړي. په بعض حدیثونو کې ورسره لیله ټکی راغلی د شپې، نو د سورې کهف د تلاوت ټیم چې دی هغه د جمعرات په ورځ چې کله د نور ډوب شي نو شپه شروع شو که نه، دا شپه د څه ده؟ د جمعې شپه ده. د دغه وخت نه د دې د تلاوت وخت شروع شو سبا د نور ډوبېدو پورې، د جمعې په ورځ چې د نور ډوب شي ماښام د دغه وخت ته پورې د سورې کهف د تلاوت وخت دی چې کوم ټیم کې کولی شي